اولنې سوال دی چې موږ الله د څه لپاره پیدا کړي. جواب موږ الله سبحانه و تعالی د خپل بندګۍ او د عبادت لپاره پیدا کړي چې موږ په خپل ژوند کې د الله سبحانه و تعالی عبادت وکړو، داغه بندګي وکړو او دغه الله سره په دې بندګۍ کې هیڅ څوک شریک نکړو. زما استاد پیدایش مقصد دا دی. ډیرو مسلمانانو ته د دې پته نشته چې موږ الله د څه لپاره پیدا کړي. د چا د سی خیال دی چې موږ الله ګینه د دې لپاره پیدا کړي چې بس ورځ او شپه بشي او د دې دنیا په دې ګټلو کې به تیرو او سحر به وضو او ماخستن به کور ته راځو او دا ژوند به د موږ رواني صرف د دې لپاره چې ما او تا بنگلې جوړې کو، ګاډي برابر کو او پیسې وګټو. نه زما محترم او د ډیرو خلکو د څه ذهن دی چې ګینه الله سبحانه و تعالی موږ د دې لپاره پیدا کړي چې په دې دنیا کې به د خوراکونه کو او د الله د نعمتونو به استعمالو. نه زما محترم الله چې ما او تا پیدا کړي د یو عظیم مقصد لپاره پیدا کړي. خوراک کول دا زموږ ضرورت دی. دنیا ګټل، دکان ته تګ، پیسې پیدا کول دا زموږ ستاسو ضرورت دی. خوب کول دا زموږ ستاسو ضرورت دی. دغه شانتي واده کول دا زموږ ستاسو ضرورت دی. نور د ضرورت اشیاء استعمالول دا ما او تا ضرورت لرو، محتاج دې ته ځکه استعمالو. اصل مقصد زما او استاد نه دی. ګوري اصل مقصد زما او استاد هغه دی چې موږ په دې خپل ژوند کې د هغه الله سبحانه و تعالی بندګي وکړو او دا هغه سره په دې بندګۍ او عبادت کې هیڅ څوک شریک نکړو. قرآن کریم سورۃ الذاریات کې الله سبحانه و تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د خپل بندګۍ د لپاره می پیدا کړی. په دې آیات کې الله سبحانه و تعالی د پیریان او د انسانانو او زما او استاو د ټولو مخلوقاتو د پیدایش مقصد هغه بیان کړی دی. هغه دا دی چې ما د پیریان او انسانان د مخلوقات می صرف د یو مقصد لپاره پیدا کړی او هغه مقصد دا دی چې ما او تا د هغه الله بندګي وکړو، د هغه عبادت وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې حدیث دی حق الله علی العباد ان يعبدوه. د الله سبحانه و تعالی په خپل بندګانو باندې حق هغه دی ان يعبدوه چې دا بندگان د الله سبحانه و تعالی بندگی وکي، دا غي عبادت وکي، هغه الله راضي کی په دې خپل ژوند کې ولا یشرکو به شیئا او په دې خپل عبادت کې او بندګۍ کې دا هغه الله سره هیڅ څوک شریک نکړي. نو د دې د وجه نه زما استاد ژوند مقصد هغه دی چې دا هغه الله بندګي وکړو. په دې نننی درس کې د خپل ژوند مقصد او پیژنه چې موږ الله د څه لپاره پیدا کړي. الله موږ د خپل بندګۍ د عبادت د خپل رضا لپاره پیدا کړي چې موږ په خپل ژوند کې هغه الله سبحانه و تعالی راضي کو، داغه بندګي وکړو، داغه سره هیڅ څوک په دې کې شریک نکړو. الله سبحانه و تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د خپل بندګۍ.